الله اکبر. قیامت په ورځ یو ناشنا منظر څه دی؟ یو حدیث کې راځي چې انس بن مالک رضی الله عنه وایي موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناست یو فضحک، په خندا شو. موږ سره ناست یو، ویې خندل، هسې وخندل. د ملګرو ورته داسې وکتو او هغه په رسول وسلم دومره مهین و چې د هغه خندا به یې نوټ کوله، په نظر کې به یې اخیسته، د هغه ژړا به یې په نظر کې اخیسته، د هغه غلی کېده، د هغه د مخ مبارک نه به اندازه لګوله چې دی خفه دی، غوسه دی، ستړی. نو هغو چې رسول وسلم ته داسې وکتو نو هغه ورته هل تدرون مما اضحک، تاسو ته پته شته ما ولې وخندل؟ هغه وویل الله د الله رسول ته پته دی، یا رسول الله موږ ته پته نشته. وی ما وخندل د هغه ماریزو د لاسه چې بنده به یې کوي د الله سره د قیامت په ورځ، ماریزې خبرې. وی دی به الله ته وایي د بنده چې یا الله ته د ظلم نه زه ساتلی نه یم، ته په چا ظلم نه کوې، نو د ظلم نه خو زه بچ یم چې ما سره به ظلم نه کېږي. داسې ده که نه ده؟ الله به ورته وایي او داسې ده، په تا به ظلم نه کېږي او نه زه په چا ظلم کوم. نو یا الله چې ظلم نه کوې نو زما یو مطالبه ده. څه مطالبه ده؟ وی زه یو ګوام نه منم، یو ګوام نه منم چې ته پیش کې، صرف هغه منم چې هغه زما د طرف وي. نو الله به ورته وایي کفا بنفسک اليوم علیک شهیده، بس صحیح ده ستا دا نفس پوره دی د ګواهۍ دپاره، ته خپل ځان غواړې که نه، ستا دا نفس پوره دی. وبالکرام الکاتبین یا وبالکرام الکاتبین شهودا، او هغه دوه ملایک چې دي هغه وی ګواهان پوره دي. فیختم علی فی، الله به له په خوله باندې مهر ووایي، نو دا بدن به یې خبرې شروع کړي. قیامت په ورځ به یو داسې حال هم راځي چې بنده به وایي چې یا الله هغه مجرم، هغه فاسق، هغه کافر جهنمي، وی الله بل ګواه نه منم، زما د طرفه نه، ستا طرف نه. الله وایي دا خو ډېره ښه ده چې ته به خپل ځان باندې ګواهي وکړي، دا خو پوره ده، بیا دا کافي ده، بیا خو بل ګواه ته ضرورت نشته. په دې خوله به ورته مهر ولګي او بیا به دا بدن خبرې شروع کړي، خبرې به کوي وایي چې کله د ده د خولې نه مهر لرې شي، وایي دی به وایي چې بعدا لکن وسحقا، هلاکت دي ستاسو لپاره، د خپلو اندامونو ته به وایي زه خو ستاسو لپاره لګیا وم د الله سره مې مبارزې کولې چې د جهنم نه او د عذاب نه بچ شو، تاسو به ما باندې ګواهي وکړئ. دا دې والا پنځم ګواه ستا دا بدن. نو بیا در سوال کوم د دې بدن نه چېرته تښتې؟ اوس به دې څه جواب کوئ؟ ځمکه هم پرېږده، کرامو کاتبین هم پرېږده، دا پیغمبران هم پرېږده، او دا هر څه د دې بدن سره به څه کوو؟ که نه داسې به پکې څوک وایي چې دا بدن به د ځان نه لرې کړو. دا سترګې حل وایي که نه ستا دا سترګې تا دا کتلي، ته د دې سره څه کې؟ ته خو په دې سترګو لګیا یې کته کې، نو د دې سره څه کې؟ یو سړی به څه وایي زه سترګې لرې به کړم او بیا به ګورم. دا ژبه، دا لاسونه به خپله حال وایي الله ته، دا لاسونه یا الله په دې دا ګټلي دي، دی خوړلي دي، دی کړي دي، دا ټول دا لاسونه، دا ګوتې، دا خېټه، دا عورت په څه کې استعمال شوی، په څه کې نه، دا خپې، دا قدمونه، دا هر څه ګواهي کوي. دا د الله عدل او انصاف دی. او ځکه الله سورة یاسین کې ویلي دي اليوم نختم على افواههم، الله وایي نن ورځ به زه د دوی په خولو باندې مهر ووهم. هغه وضاحت یې دغه حدیث کې بیا شوی چې ما ذکر کړو. وتکلمنا ایدیهم، الله وایي د دوی د لاسونه به زما سره خبرې کوي. وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون، او د خپې به د دوی ګواهي کوي په هغه څه باندې چې دوی کړي دي. وبل ځکه الله وایي کله چې دشمنان د الله را مخامخ شي الله ته او جهنم ته، شهد علیهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. الله وایي غوږونه، سترګې، سرمن به پې ګواهي کوي چې دوی دا کار کړی. نو دا مجرمان به څه کوي؟ الله وایي وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، نو دوی به دې سرمنو ته وایي، د اندامونو ته به وایي، د سترګو غوږونو ته به وایي تاسو ولې به موږ ګواهي کوئ؟
څوک په خپل ځان ګواهي کوي نو هغو به ورته جواب کوي دا سرمن او دا اندامونه او دا بدن قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وی من اگا اللہ گویا کرو چی ہر شئی گویا کرے دی من تا امر دا اللہ دی نو چی امر دا اللہ دی نو دا اللہ دا امر خلاف کو من نیشو کوئی وز سوچ بخپلو کئی چی دا اندامونا یا با زمان دا پارا گوئی کئی یا با پا من گوئی کئی تا قرآن را غست دی لولی راسی دا لا سونا دا گوئی کئی دا جبا چې ته پې تلاوت کې دا به ګویي کوي دا سترګې چې ته پې د قرآن ته ګورې دا به ګویي کوي صرف په یو عمل کې 3 اندامونه ستا ګویي کوي د دې په ځای تا مثال موبایل راواغستو فحاشي ګوري بل څه ناروا ګوري سترګې یوازې سترګو مسله نه ده که نه سترګې غوږونه لاس بیا که دی بکی جبه استعمال کړي جبه بیا که دغه ځي ته تلی خاص ورسره واله قدمونه بیا دې مال لګولی دی دا زیاتي هغه ځمکه الله اکبر هغه ځمکه ته چې پې ها کرامن کاتبین او الله د بچ کېدو کومه لار ده ما ته خو صرف یوه لار معلومه ده چې د الله سره د خپل رابطه جوړه کړو او هغه سره د خپل تعلق مضبوط کو هغه ته وژاړو چې الله کمزوري یو ګناهګار یو او کوشش کوو ستا د راضي کولو دغه یو لار ما ته معلومه ده بله خو لار نشته چې ته بې بچ شي